السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته وایم چې د پاکستان پرایم منسټر عمران خان څنګه د افغانستان محمد نبی فرمایش پوره کړې ده. زه به تاسو ته وایم چې د پاکستان زیاتره رسنیو نه دغسې خبر خپور شوی او چې کله محمد نبی اول ورته پاکستان سوپر لیګ هغه کوم چې فروری میاشتې کې شروع شوی او هغلته چې کله د محمد نبی پاکستان ته راغلی نو عمران خان سره یې کتنه هم کړې وله او ده سره یعنې ډوډۍ هم یو ځای خوړلې وله. نو په دغلته ورنه محمد نبی دغه غوښتنه وکړله چې موږ غواړو پاکستان سره د کرکټ تعلقات سم کو او همدغسې بایلټرل سیریزونه یې ډېر زیات ترسره کړو، یعنې کله یې تاسو موږ سره ترسره کوئ کله به یې موږ تاسو سره ترسره کوو. خو بل طرف ته هماغه وخت کې عمران خان ورسره واده وکړله چې ته غم مه کوه، زه به د پاکستان کرکټ بورډ سره خبره وکړم او همدغسې موږ او تاسو به زر یعنې د کرکټ لوبې به زه تاسو ته برابرې کړم. خو تېره ورځ د پاکستان زیاتره رسنیو کې دغسې خبر خپور شو چې کله د افغانستان او د پاکستان اول خو دغلته 53 اوريزې لوبې د افغانستان او پاکستان اف ټي پي پروګرام په اساس باندې ترسره کیدونکې ولې دغه د آی سی سی له خوا نه برابرې شوي دي، دغه خو به دوی حتما ترسره کولې. خو بل طرف ته به زه تاسو ته وایم چې د پاکستان رسنیو نه دغه خبر خپور شوی چې عمران خان د پاکستان کرکټ بورډ ته ویلي دي چې دغوی سره یعنې ډېر زیات سیریزونه ترسره کړي، یعنې 60 اوريزې لوبې هم وکړئ ورسره او همدغسې 50 اوريزې لوبې هم وکړئ. بل طرف ته د پاکستان کرکټ بورډ بیا دغسې خبره کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ سره په دغه سیریز باندې خبرې هم کړې دي او په دغه کې خو اول موږ وایي 53 اوريزې لوبې صرف ترسره کولې، خو کله نه عمران خان موږ ته دغه وویله چې دوی سره زیاتې لوبې ترسره کوي او د افغانستان کرکټ بورډ موږ نه غوښتنه وکړله چې دغه خواستې نه موږ 50 اوريزې لوبې ترسره کوو، راځئ په دغه کې به 3 اوريزې نور هم واچوو. نو همدغسې موږ دواړو وایي سره خبرې کړې دي او ډېرې ښې خبرې هم کړې او ډېرې په کامیابۍ سره دغه خبرې سر ته هم رسېدلې دي. خو موږ غواړو چې دغه سیریز په اګست میاشت چې کومه یوه ده یعنې اګست میاشتې په آخره کې شروع کړو، همدغسې سپټمبر سر کې دغه مکمل سیریز یعنې ختم کړو، ځکه دوی وایي چې موږ بیا سپټمبر میاشتې په آخره کې هلته له انګلینډ سره هم لوبېږو. نو دغلته موږ غواړو چې افغانستان سره خپل سیریز په دوبۍ کې ترسره کړو او دغه نه وروسته بیا انګلینډ سره ولوبېږو. نو دوی وایي دغه ټوله خبره هغه ځای کې را جوړه شوې ده چې کله د افغانستان محمد نبی عمران خان نه دغه غوښتنه وکړله چې موږ غواړو چې ته افغانستان او د پاکستان یو مکمل سیریز برابر کړه. همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.